السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. په ډیر کم وخت کې د 1000 سبسکرایبرز پوره کېدو په خوشحالۍ کې مونږ تاسو لپاره وړي دا یو ډیر زیاته اسانه مهمه او جامعه ویډیو. په دې ویډیو کې به مونږ زده کوو ویدرز ورځنی موسمونه لکه وریځ، باران، واوره، سیزنز موسمونه لکه وړې، جمع، پسرلی، ډیز اف ویک د هفتې د ورځو نمونه، پارټس اف ډے د ورځې د حصو نمونه لکه سحر، ماښام، غرمه، نیمه شپه، میلز د خوراکونو نمونه، د سحر ناشته، د ماښام ډوډۍ، د ماسپښین ډوډۍ، پېشمنۍ، روژه ماتې، ګریټینګز سلامونه، ګډ مارنینګ، ګډ ایونینګ، ویلکم، کلرز د رنګونو نمونه، سور، زیړ، تور، سپین، منس د میاشتو نمونه، ډایرکشنز د طرفونو نمونه او نور هم ډیر څه. دا ویډیو د ماشومانو او د لویو د ټولو دپاره ډیره زیاته مهمه ده. په ډیره اسانه طریقه او په ډیر کم وخت کې به تاسو ډیر څه زده کوئ. نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو. نو د ټولو نه اول مونږ وایو سیزن او ویدر په دې کې فرق. نو سیزن هم موسم ته وایي او ویدر هم موسم ته وایي. سیزن د اوږد وخت لپاره چې کوم موسمي لکه 4 موسمونه دي، اوړی، ژمی، منی، پسرلی، نو دې ته مونږ سیزنز وایو، موسمونه. او بلې ویدر ورځنی چې کوم موسمي د لږ وخت لپاره او دا وخت په وخت بدلیږي، مطلب دا د لږ وخت لپاره لکه باران، وریځ، هوا، واوره، دا ټول ورځنی موسم دی، نو دې ته ویدر وایي. نو اول به مونږ ویدر وایو. ورځنی چې کوم موسمونه دي، سنی، لمرینه، مطلب چې په کوم ورځ باندې نوري نو هغې ته مونږ سنی وایو. کلاوډي، وریځې، چې په کوم ورځ باندې وریځي نو هغه موسم ته مونږ کلاوډي وایو. رینی، باراني، چې په کوم ورځ باندې باراني. وینډي، بادیزه، چې په کوم ورځ باندې تیزه هوا وي نو هغې ته بیا مونږ وینډي وایو. سنوی، واورینه، چې په کوم ورځ باندې واوره وي نو هغې ته بیا سنوی وایي. کولډ، ساړه، یخني. هاټ، ګرمه، چې کوم ورځ ګرمه وي نو هغې ته بیا مونږ هاټ وایو. د دې په باره کې یوه جمله، ټوډے از سنی ډے، نن ورځ لمرینه ده، مطلب نن ورځ لمر دی، نور دی. چې په کوم ورځ باندې نور وي نو هغې ته بیا مونږ سنی ډے وایو. د دې په ځای باندې چې په کوم ورځ باندې باران وریږي نو تاسو داسې ویلی شئ ټوډے از رینی ډے، بیا به رینی استعمالوئ چې باران دی. دویم دی سیزنز، موسمونه. په یو کال کې 4 سیزنز دي، 4 موسمونه. سپرینګ، پسرلی، سمر، اوړی، اټم یا فال، اټم ورته هم وایي او فال ورته هم وایي. منی، وینټر، ژمی. د دې په باره کې یوه جمله، وینټر از مای فیورټ سیزن، وینټر یخني is my favorite، دا زما خوښ سیزن موسم دی. وینټر is my favorite season، ژمی زما خوښ موسم دی. days of week، د هفتې ورځې، په هفته کې 7 ورځې. خو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د پښتنو په مختلفو سیمو کې په مختلف ځایونو کې د ورځو دپاره مختلف نومونه استعمالیږي. لکه په ځینو ځایونو کې خلک داسې استعمالوي، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، او ځینو ځایونو کې خلک اتوار، ګل، نهه داسې استعمالوي، او ځینې خلک اتوار، پیر، منګل، بوت. نو موږ تاسو له هغه 3 واړه نومونه راوړي دي، د هرې سیمې خلک په دې باندې پوهه شي. نو اولنۍ ورځ ده سنډے، یکشنبه یا اتوار. ځینې خلک ورته یکشنبه وایي او ځینې ورته اتوار وایي. منډے، دوشنبه، ګل، پیر، ټیوزډے، سهشنبه، نهه، منګل، وینسډے، چهارشنبه، شورو یا بود، ترسډے، پنجشنبه، جمعرات یا زیارت، فرایډے، جمعه، سټرډے، شنبه، خالی یا هفته. 3 واړه نومونه موږ تاسو له راوړي دي. تاسو چې په کم باندې ښه پوهیږئ نو په هغې باندې تاسو زده کوئ. اصل مقصد دلته دا دی چې تاسو دا نومونه زده کوئ. سنډے، منډے، ټیوزډے، وینسډے، ترسډے، فرایډے، سټرډے. د دې په باره کې یوه جمله، ټوډے از منډے، نن دوشنبه ده یا نن پیر دی، ګل دی. نو دې دپاره به تاسو وایئ ټوډے از منډے. پارټس آف ډے، د ورځې حصې، مارنینګ، سحر، افترنون، ماسپښین، ایونینګ، ماښام، نایټ، شپه، میډ نایټ، نیمه شپه، ډان،
چرګ ډان هغه وخت ته ویل کېږي کله چې سحر وختي په اسمان کې لږه لږه رڼا راولګي چې صبح صادق ورته هم ویل کېږي. او د سحر د اول کې چې کله تیارې او لږه لږه رڼا راولګي د اسمان دی غاړو ته، نو دغې ته ډان ویل کېږي. نون غرمه د دې په باره کې جمله ده I go to school in the morning. زه په سحر کې ښوونځي ته ځم یا زه په سحر کې سکول ته ځم. I go to school زه سکول ته ځم in the morning په سحر کې. meals خوراکونه. breakfast د سحر ناری یا د سحر ناشته breakfast. lunch غرمنۍ ډوډۍ یا د ماسپښین چې کومه ډوډۍ هغې ته لنچ ویلی کېږي. ډینر د ماښام ډوډۍ. سنیک ناشته د دریو واړو خوراکونو د سحر ناشته، د ماسپښین ډوډۍ، د ماښام ډوډۍ، د دې په منځ کې چې کوم لږ لږ خوراک کېږي نو دغې ته سنیک ویلی کېږي، ناشته. سفر د شپې ناوخته ډوډۍ سپر. پری ډان میل پیشلمې یا پیشمنې. breaking fast روژه ماتې. greetings سلامونه. چونکې موږ مسلمانان یو نو چې موږ کله یو بل سره ملاویږو نو پکار دا ده چې د ټولو نه مخکې موږ السلام علیکم ووایو. او السلام علیکم دا یو دعا ده او د دې معنی ده peace be upon you. پتا باندې دې سلامتیا وي، الله دې تا سلامت لري د هر قسمه شر نه. او که موږ داسې ووایو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو بیا به ډېره زیاته بهتره وي، موږ ته به ثواب هم ډېر میلاو شي. او بیا به د هغې معنی may peace mercy and blessing be upon you. پتا باندې دې سلامتیا، مرسی، رحمتونه and blessings او نعمتونه وي. نو د سلام نه پس بیا موږ ګډ مارننګ ګډ ایوننګ دا ویلی شو. ګډ مارننګ سحر مو په خیر. ګډ اپټرنون ماسپښین مو په خیر. ګډ ایوننګ ماښام مو په خیر. ګډ نایټ شپه مو په خیر. ویلکم په خیر راغلی. ګډ بای د الله په امان. چې کله سحر نو په سحر کې به ګډ مارننګ وی، ماسپښین کې به ګډ اپټرنون وی، او چې ماښام نو بیا به ګډ ایوننګ وی، او د شپې چې کله رخصتۍ کې نو ګډ نایټ به وی. کلرز رنګونه. ریډ سور. بلو ابي یا د ابي بلو ته خلک شین هم وایي. ګرین شین. زرغون یلو زیړ. بلیک تور. وایټ سپین. اورنج نارنجي. پرپل ارغونی یا بنګني. پینک ګلابي. براون نسواري یا خړ. د دې په باره کې جمله ده My favorite color is yellow. زیړ زما خوښ رنګ دی. months میاشتې. په 1 year کې 12 months وي، په یو کال کې 12 میاشتې وي. جنوري پښتو کې هم موږ دې لپاره جنوري استعمالو. د کال اولنۍ میاشت جنوري. فبروري دا ځینې خلک فبروري وایي، دا د اصل کې فبروري. فبروري. مارچ اپریل اپریل. مئی جون جولای. اګست اګست چې ورته وایي اګست، په پښتو کې هم دغه شانتې استعمالېږي. سپټمبر ستمبر. اکتوبر اکتوبر. نومبر نومبر. ډسمبر دسمبر. د دې په باره کې جمله ده My birthday is in May. زما د زیږون ورځ په مۍ کې ده. زیږون مینز د پیدایش ورځ. برت وی پیدایش ته، ډے وی ورځې ته. برت ډے یا برت ډے د پیدایش ورځ. ډایرکشنز طرفونه، اړخونه. نارت شمال. ساوت جنوب. ایست لمر ختیځ. د کم اړخ یا د کم طرف نه چې نور راخیږي هغې ته موږ ایست وایو. ویست لمر پریوتیځ، کم طرف ته چې نور پریوځي نو هغې ته موږ ویست وایو. لیفت کڼ یا ګس یا چپ. چپ لاس
ګس لاس دې ته لیفټ ویلی کېږي. رایټ ښه یا سم. سټریټ مخامخ، سیده. اپ بره، ډاون لاندې. بنیادی اړخونه بنیادي طرفونه څلور دي. یو د ویسټ کم طرف ته چې نور پریوځي، او بل ایست د کم طرف نه چې نور راخیږي، او نارت شمال، ساوت جنوب. دا څلور طرفونه دي بنیادي. د دې د معلومولو دا طریقه ده، ته به داسې ودرېږې چې ستا ښی لاس ښی طرف ستا ښی لاس ایست طرف ته وي. مطلب د کم طرف نه چې نور راخیږي هغه طرف ته ستا ښی لاس وي، نو تا ته چې مخامخ کم طرف وي نو هغه به نارت وي. نو ګوره چې ستا ښی لاس هغه ایست طرف ته دی، نور ختیځ طرف ته دی چې کم طرف نه نور راخیږي، نو ستا ګس لاس به کم طرف ته وي؟ ویسټ طرف ته چې کم طرف ته نور پریوځي. او ما خو تاسو ته وویل چې ستاسو مخې ته به څه وي؟ نارت به وي، شمال به وي. نو شاته به څه وي؟ شاته به جنوب وي. نو څلور واړه طرفونه تاسو په دې طریقه باندې معلومولی شئ. کویز ټایم. د ننني درس په باره کې ستاسو نه یو څو پوښتنې دي. تاسو موږ له د دې پوښتنو جواب په کمنټ سیکشن کې راکړئ. کمنټ کې موږ ته د دې جواب ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو نننی سبق نننی درس څومره زده کړو او څومره تاسو ته پیدا وشوه. اولنی تپوس او پوښتنه ده: What day comes after Monday؟ په منډې پسې کومه ورځ راځي؟ یعنې د منډې چې کومه ورځ ده نو هغې پسې بله کومه ورځ راځي، موږ ته کمنټ کې ولیکئ. What is your favorite color؟ ستاسو خوښ رنګ کوم یو دی؟ تاسو موږ ته کمنټ کې ولیکئ ستاسو کوم رنګ خوښ دی. موږ تاسو ته مخکې د رنګونو نومونه ویلي دي، نو تاسو هغې نه پیدا اخیستی شئ. What is the first month of the year؟ د کال لومړی اولنۍ میاشت کومه ده؟ د کال اولنۍ میاشت کومه ده؟ What is the weather like today؟ نن څنګه موسم دی؟ نن موسم څنګه دی؟ تاسو نن وګورئ چې نن نور دی، باران دی. نو هغه شانتې موږ ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو نننی درس څومره زده کړو. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. تاسو ته څه هم مسله وي، په کوم ځای کې هم څه مسله وي، زموږ نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. موږ به ستاسو د کمنټ جواب درکوو. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.